السلام علیکم درنو ملګرو، ستاسو د صحت او روغتیا په هیله دا د ام پښتو یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. په دې ویډیو کې به نن معلوموو چې څنګه کولی شو په متحده عرب اماراتو کې په خپل موټر پسې مخالفت چې کړو، یا په لیسنس پسې او یا هم په ګاډي پسې. نو متحده عرب اماراتو کې هغه کسان چې په دوبۍ کې مخالفه واخلي هغه ډیره ایزی ده چې چک کړل شي، ځکه دوبۍ پولیس خپل اپلیکیشن لري. په اپلیکیشن له لارې ډیر اسانه تاسې کولی شئ چې مثلا د خپل موټر یا د ترانسپورت مخالفت چک کړئ. خو هغه ګاډي چې د دوبۍ هم نه دي او همدارنګه د نورو اماراتو دي، د شارجې، مرقوین، عجمان، ابوظبي او راس الخیمه، فجیره، د دې ځایو دي. که په دې ځایو کې مخالفه واخلي څنګه به چې کېږي، دا خو د دوبۍ په پولیس ویب سایټ کې نه راځي. که چیرې تاسو خپل ګاډی د دوبۍ نمبر وي، نو بیا که په نورو اماراتو کې مخالفه هم واخلئ، د دوبۍ پولیس په اپلیکیشن کې به وي. او که چیرې تاسې نور د نورو ایالتونو ګاډي ولرئ، مثلا د عجمان، شارجې یا نور راس الخیمه، فجیره، په دوبۍ کې مخالفه واخلئ، بیا هم تاسې کولی شئ چې د دوبۍ د پولیس د اپلیکیشن له لارې د مخالفه معلومه کړئ. خو که چیرې تاسې ګاډی د شارجې وي، د عجمان وي، راس الخیمه، فجیرې وي، هلته مخالفه واخلئ څنګه به کېږي، دا خو د دوبۍ د پولیس په اپلیکیشن کې نه راځي. نو ډیره ایزی طریقه ده. لومړی ډیر خلک به د دوبۍ د پولیس اپلیکیشن سره بلد وي، خو بیا هم یو ځل د دوبۍ د پولیس اپلیکیشن ګورو او له هغې وروسته بیا نورو اماراتو مخالفت څنګه معلومولی شو، هغه سیستم ته راځو. که چیرې تاسې د موبایل کې لاړ شئ او پلی سټور ته او دوبۍ پولیس دا د اپلیکیشن دی، زما سره تیار شته، خو تاسې به را ډاونلوډ کړئ او دا اپډیټ نو لیټس ټو بی اپډیټ. نو تاسې لومړی د دوبۍ پولیس اپلیکیشن که چیرې تاسې په خپل موبایل کې نه لرئ، دوبۍ پولیس تل دغه له لارې دا راواخلئ، د پلی سټور له لارې. که چیرې تاسې آیفون لرئ هم د اپل سټور له لارې یې راخیستی شئ، ایزي ده. نو ما سره تیار د اپلیکیشن و، خو داسې فرض کړئ چې دا ما ډاونلوډ کو، چون دلته تاسې په سکرین باندې ګورئ چې اپډیټ نه و، نو دا اپډیټ شو. اوس به ګورو چې څنګه کولی شو مخالفه چک کړو. نو دا دی اوپن، او له هغې وروسته تاسې چې کله د اپلیکیشن اوکې که د دوبۍ د مخالفو دپاره یا د دوبۍ پلیټ پسې د مخالفو دپاره، نو بیا به لاندې سټیپونه ووایئ. نو دا څه پکې نوي دي، دا به سکیپ کو او راځو. دا ګورئ سرچ فاین ته راشئ. دلته د ګاډو مثلا تاسې د کوم ځای ګاډی لرئ، شارجې، دوبۍ، عجمان، مرقوین، راک، فجیره، عمان، قطر، کویټ، بحرین، KSA، دا ټول پکې کتلی شئ. یعنې که چا سره د بحرین ګاډی وي او دوبۍ کې مخالفه واخلي، دوی کولی شي خپله مخالفه دلته چک کړي، د KSA یا د سعودي عربستان، کویټ، قطر، عمان. نو فجیره دا خو د دوی خپل ایالتونه دي. راځو دوبۍ، دلته دوبۍ کلیک کوو، دلته کوډ مثلا یو ګاډی راخلو چې دا نمبر دی، دا نمبر شو پی، دلته کوډ پی اچو، صحیح ده، پی، او دلته پلیټ نمبر، دلته دا نمبر ما سره تیار شته، خو بهر صورت، او له هغې وروسته ډن او نیکسټ. نو 200 مخالفه لري دوبۍ منسپالیټي، یعنې دا دلته چک کېږي. که چیرې ستاسو په ګاډي پسې هم مخالفه وي، تاسو کولی شئ د دوبۍ د پولیس ویب سایټ کې داسې چک کړئ. خو که چیرې تاسې اوس د نورو اماراتو دغه ولرئ، مخالفې ولرئ او پلیټ هم د دوبۍ نه وي، څنګه به چک کېږي؟ بیا به راشئ تاسې د انټرنیټ ایکسپلورر چې کوم دی، دې کې به ګوګل، دا د ګوګل له لارې آسان کېږي.
ځکه ډیری ملګري به بیا هلته په اډرس کې غلطیږي. زه به لاندې لینک هم واچوم. نو ګوګل ته چې راغلی دلته به ولیکئ avg.ae یا ae دا به نو سرچ کئ. نو دلته به ته راشي Emirates Vehicle Gate avg دا به کلیک کئ. دلته موږ غواړو چې فاین چک کو. نو راځو اوس مخالفه ګورو پی ټرافیک فاین دا به کلیک کئ او له هغې وروسته به دلته راشئ. ګورئ دا ټي سي نمبر چې دی پولیس یا ټرافیک کوډ نمبر دا ډېر مهم دی. که چیرې تاسې د پلیټ نمبر باندې ګورئ نو تاسې کولی شئ چې هم ټي سي نمبر واچوئ. ډېره ایزي طریقه یې دا ده. نو که په پلیټ نمبر باندې ګورئ پلیټ نمبر کې بیا هم ټي سي نمبر ضرور وي. نو تاسې دلته اسانه طریقه یې دا ده چې دلته تاسې په ټي سي باندې مخالفت چک کړئ. نو دلته تاسې د ملکي په شا باندې د ټي سي نمبر وي، البته په مخ باندې. نو تاسې هغه ټي سي نمبر واچوئ. تاسې سکرین باندې ګورئ هم چې ټي سي نمبر کوم یو دی. نو دلته زه د یو ګاډي ټي سي نمبر اچوم. خو یوه یادونه کوو چې ټي سي نمبر د ترانسپورټ او د شخصي موټر فرق دی. که چیرې تاسې لاندې د پلیټ نمبر ورکوئ یو ده، او که چیرې تاسې د ټي سي نمبر ورکوئ هغه هم یو ده. خو ټي سي نمبر ډېر اسان دی. تاسې کوشش وکړئ چې هر وخت ټي سي نمبر استعمال کړئ، ځکه که مخالفه در پسې راځي هغه په ټي سي نمبر پسې راځي. نو د خصوصي ګاډي او همدارنګه د ترانسپورټ د ګاډو ترمنځ فرق شته. که چیرې تاسې خصوصي ګاډی لرئ نو دلته ټي سي نمبر واچوئ او سرچ یې کړئ. مخالفې چې کومې راغلي وي دلته به په دې ځای کې ښکاره شي. خو دا ګورئ دا ډېرې زیاتې مخالفې دي. دا وګورئ زیاتې مخالفې دي. نو دا د ترانسپورټ ټي سي ده. خو که چیرې تاسې ګاډی په ترانسپورټ باندې وي، مثلا شین پلیټ ولري او ستا په نوم باندې نه وي، د ترانسپورټ په نوم باندې وي، بیا یې په ځان پسې ګورئ. نو دلته بیا ټي سي نمبر واچوه. د نورو ګاډو مخالفې هم دلته راځي او ته به یوازې دلته پکې خپل نمبر ګورئ چې زما نمبر کوم یو ده. صحیح ده. نو پلیټ نمبر دلته د پلیټ نمبر کې مخالفه وګوره او له هغې وروسته بیا راشه دلته یې داسې کلیک کړئ چې ولې مې دا مخالفه اخیستې ده. دا 400 مخالفه اخیستل شوې ده. لایټ وهیکل لین نون ډسپلین، نو ډسپلین باندې مخالفه اخیستې ده. نو دا ډېرې ایزي او ډېره زبردسته طریقه. تاسو کولی شئ د خپل موبایل له لارې په خپل ګاډي او همدارنګه د ترانسپورټ په ټولو ګاډو پسې د ټولو اماراتو مخالفې په دې avg کې وګورئ. نو د نورو داسې ګټورو ویډیوګانو لپاره چې تاسو به ونه ډېر څه زده کولی شئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سلام علیکم.